من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. دا اوس پنځم دلیل عقلی دی، پنځم دلیل عقلی. او د آیات کې اوس الله جل جلاله دا خبره کوي چې انسانانو هر کله دا عقیده دی جوړه شو چې الله دوباره ژوند خامخا کوي، را پیدا کوي دی د سو کنه نیک اعمال وکا ځکه الله تعالی ته چې خيږي هغه نیک اعمالو ته خيږي، نیک اعمال قبلې بد اعمال دل نه قبلې نو هغه به ته پتا باندې وبال نه ولې نیک اعمال نه کې. دنیا کې ته د دې د وجنه د الله د دین نزان غافل کې چې دنیا باندې عزت حاصل کی ځان ته الله به وایي چې فلله العزت جميعا، عزت ول الله بلار کې ده پلاس کې ده، الله سره عزت ده. هغه دنیا کې عزت نشته د الله نه غواړ الله بل عزت هم درکې او ارز بل درکې. من کان یرید العزت سوچ غواړي العزت عزت یعنی کو سو غواړي چامینه دې سره شي انسانانو کو چا خو کوي چې هغه عزتمن شي په دنیا او آخرت کې، دنیا او آخرت عزت غواړي دا غدا عزت والا ير کړه بل چا په سیمنډه دنیا په سیمنډه. دنیا کې عزت نشته ولی تو طلب کا عزت د الله تعالی نے طلب کا ولی ذکر فلله العزت جميعا، خاص الله په اختیار کې د عزت ټول عزتنا الله تعالی سره دی. الله له ولغړي الله بندا دنیا باندې لخیسه کې او آخرت باندې لخیسه کې خدا عزت پس سره ور کوي هغه په دې سره ور کوي ور الیه یسعد الکلم الطیب، خاص الله تورخیجی الکلم واغا کلمی طیب فاکی د اخلاص ندکی کلمی چې کوم دی خبري د الله تعالی تورخیجی. والعمل الصالح يرفعهم دغرنګي عمل نیک چې د سنت موافق هغه الله تعالی تورخیجی الله تخیجی يرفعه الله تغفر دکی الله غفر دکی یدی دا معنا دا يرفعه دی الکلم الطیب سره لګي الله تعالی تا يسعد خیج الله تعالی تا کلمی طیبی. والعمل الصالح او عمل صالح شکم دے يرفعه دا جگئی دا کلمی طیبی لرا خ عمل چې کې استعمال بجګي استعمال باغ جګي او یدا دې چې دا يرفعه ومدغه عمل صالح سلګي الله تخیج کلمه طیبه خي جوم دغرنګي نیک عمل چې کوم دې يرفعه او پرتکي الله تعالی غیلر الله پرتکي ځان ته. دې وجنه حدیث کې راغلي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، الله تعالی پاک او پاک خبره قبلې پاک عمل قبلې هر قسم عمل نه هغه نه قبلې. دیو جن بازو روایتونه کې راغلي دي ډېر کړه سره مونږ سکی چې هغه به طریقې وکي نبی اسلام طریقې خلاف وي کنه هغه په ټوټه کې وتا راتاو شي د مخ نه وتا ویشتل شي دې ته وای مونږ دا د الله د شان سره مناسب لګتا چې کوم سلوک وکړه د مخ نه ولولي په ځای مال کې مدار نشته ده دا ولی الله تعالی پاک عمل او خپل عمل د نبی اسلام په طریقې سره شوی هغه خيجا هر یو عمل الله تعالی دا نخیږي نو دا ټول استغفار یو په هر کلمه یو هر عملی دا کول فقاری. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. وس خلق دی چې بد عمل کوي الله وې دې لپاره به سزا ورکم. والذین کسان یمکرون السیئات چلونه جوړي بد کارونو چلونه جوړي خپلم بد عمل کوي او نور خلق تم غلط تدبیرونه کوي الله ولهم عذاب شدید وی بل پر عذاب سخ. ومکر اولئک هو یبور او چلونه دې کسانو چې کوم دی هو یبور هلاکون کې دی لرام. دنیا کې الله سره دوکه کې الله سره چل کې هم دغه رنګ مسلمانانو مینس کې هغه په اتفاقیان چلونه الله وای دغه چلونه چې کوم دی یبور دا هلاکون کې دی لرام. دا انسان په قیامت کې هلاکي دا غي وبال مفاغمان فرودي. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. دا اوس بل دلیل عقلی انفسی دی تویلش انفسی دې کې احوال د انسانانو ذکر کوي. انسان سوچ او ځان کې سوچ کړي نه دی کړي د سشین الله پیدا کړي
والله خلقكم الله تعالی پیدا کړی سی تاسو من تراب د خاورنا من تراب آدم علیہ السلام د خاورنا پیدا شوی دی ثم من نطفه بیا من نطفه د نطفه نه پیدا شوی دا غي بچی د نطفه نه پیدا شوی دی یدا مخ کی ویلو چې هر انسان د خاورنا پیدا شوی دی د دینه با ثم جعلکم ازواجا ما ګرځول سی تاسو ازواجن جوړه جوړه می پیدا کړې ازواج نراو خزیدا می جوړ کړې دي الله وی ګور د دینه بعد وما تحملوا من انثى حملنا اخلیه سیو زنانا ولا تزعو نزگئی سیو زنانا خپل حمل لرا الا بعلمی مگر د الله په علم الله وی دا صرف زما په علم باندې ما د فتدا انسان دې دا په نطفه کې پروت دی ما د فتدا او دغه رنګ حمل له د مور په خېټه کې د ما د حالات ما ته معلوم دي بل لا يوم يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وما يعمر بل لا عمر نشي ورکول من معمر هیڅ یو عمر ورکړی شوی سړی دا عمر د چاله چې ورکړي هم دغه رنګ ولا ينقص من عمره الا بكتاب نکمیگی من عمری دو عمر د انسان الا فی کتاب مگر دا په کتاب د الله تعالی کې دي الله وی ګورا ستا عمر ماغه په تقدیر کې مالک لري ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې ډیر آسان دی ډیر آسان دی ګورا دا مسله چې لکه عمر زیاتیږي او کمیږي او کنا بعض علماء وایي چې نه عمر کې زیادت او کموالی ناراضي څومره عمر چې الله لیکلی دی هغه دی 50 یې لیکلی دی او 50 شپېتې ته لیکلی دی هغه شپېته دی بعض علماء وایي چې نه عمر چې کوم دی دې کې زیادت او کموالی راځي د هغې اسباب شته دی عمر چې کوم دی عمر تقدیر د الله چې کوم دی یو ته تقدیر مطلق وایي مبرم چې ورته وایي مبرم دویم چې کوم دی هغه مقید دی مقید هغه دا دی چې الله تعالی داسې لیکلي چې دا انسان مثلا د دې شپېته کاله عمر دی شپېته دا یې عمر دې ته مطلق ویلی شي مطلق د دې نه بعد داسې ورته لیکلي که د انسان مثلا صله رحمي وکړه صله رحمی وکړه د دې عمر به الله تعالی او یا کاله کې او یا مثلا د مور پلار سره ښېګړه وکړه خپل ولی صله رحمی قرابت هغه دغه کو وفالو د الله تعالی به د انسان دا عمر او یا کاله کې نه دا وساتل شوی دا معلق دی وسره که چیرته دغه کار وکړو الله تعالی به عمر زیات کی خوینو کونو عمریم دغه شپېته دی نه په هغې به ختمېږي یو قول دا دی دا وی حقیقی زیاتواله په دې کې راځي دویم قول دا دی چې نه دا برکت پکې الله تعالی اچوي عمر کې ولا صرف برکت اچوي هغه دا دی 10 کاله عمر به تیر کړی 10 کاله عمر به تیر کړی لیکن ډېر نیک کار به پکې کړی نیک کار وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج دا چې داوم دلیل عقلی دی دا اوس الله جل جلاله مخکې انفسي خپل نفس کې سوچ وکړه اوس یې چې لکه ته سوچ وکړه سفلی دی ته ویلی شي ځمکې والا بحرون ته سوچ وکړه دې کې دا بعضې اوبه دي خوږې دي او بعضې ترخې دي دا چا کړي دي چا په قدرت باندې شوي دی الله ذکر کوي وما يستوي البحران یو ندی برابر دواړه بحرونه کم بحرونه هذا عذب دا یو چې کم دی خوږ دی فرات تندا وجني تند ماته خوږ دی سائغ شرابو تیریږي اوبه د هغې په اسانه سره وهذا ملح أجاج او دا بل دریاب چې کم دی ملح دا مالګجن دی أجاج تریخ دی د مالګجنې اوبه دي پکې ومن كل غرض سمنا چې تاریخ دی فائدہ به نشته الله ویننا ومن كل او د هر یو د بحرنا تاكلون لحما تاسخري اغا وخي طريا تازه بیان خري مالح چې کوم دی اغه نه مخري او دی بل خوګ نه مخري دواړو کوم بیان خري دای سونه فائدې شوي
تازه تازه غوښه د همیشه دپاره قصابۍ ته ضرورت نشته لاړ شه سیند کې ته الله تیار بیان هغه راغټ کې ورشه او جال پسې وویسه او یو شی بل شی تیار ښکار وکړه راشه څومره د الله نعمت دی په اسانه مخې ته دا ګوره اوس غر کې سړی ښکار کوي یو شي پسې ځه بل شي پسې ځه څونه سخت دی یو ځای ګرځه بل ځای ګرځه تیار اوبو کې الله ښکار راوستلی او تازه تازه والله وتستخرجون حلية تاسو راوباسي حلية ملغلر لرا تلبسونا چې اغوندئ هغې لره ملغلرې حلیه هغه صدفونه دا د مالح دریاب نه مالح خوب مالح دریاب چې کوم دی مالګي جن هغې کې دا پیدا کېږي یا دا دی چې کله مالح او دا عذب دا خوږ دریاب چې کله یوځای شي د هغې نه پیدا کېږي صدفونه پیدا کېږي بل دا یوه تر الفلکاتینې کشتۍ لره فی په دې بحر کې مواخره چې هغه اوبه څیرونکي دي لتبتغوا دې دپاره اوبه روانې شلۍ روانې پکې لتبتغوا ولټوئ تاسو من فضل د الله د فضل نه قد الله فضل چې ولټو خپل حاجت دې پکې پوره کړو ښکار دې پکې وکړو یو علاقې ته لاړې سفر دې پکې وکړو د بیا بیا څه وکړي دا به وکړي ولعلکم تشکرون دې دپاره تاسو شکر د الله تعالی وکړئ دا به نتیجه شي شکر به دغه کوي ګورئ دلته ویل الله تعالی وما یستوی البحران دو بحرونه برابر نه دي یو مالګي جن دی او بل چې کوم دی هغه خوږ دی اشاره دا مثال له مابین د مؤمن او د کافر کې مؤمن او کافر مثال هم دغه څه مؤمن به دغه څه خوږي او کافر دغه څه شی بل لا شرک او ایمان هم دغه څه مثال دی شرک او ایمان دغه عمره خوږ شی دی چې دغه څه له خوان باندې په جوړي راحت کې به استفاده دي غسل شي شرک دغه څه هغه بیکاره دی بل دا ویلو من کل تأکلون ګوره بحرونه خود مؤمن او خوخ مؤمن شو او ایمان شو دا تریخ دریاب چې کوم دی دا کافر شو شرک شو لیکن خود دواړو بحرونو کې فائدہ شته دی کنه ومن کل تأکلون د هر یو بحر نه تاسو خوراک کوئ هر یو نه نو دغه رنګې دنیوي فائدہ په مؤمن کې مشته دی او کافر کې مشته دی کافر کې هم دنیوي فائدہ شته دی دنیوي فائدہ اگر بس مومن ته هم کله فائدہ را رسیږي یو څه تیار سرک بل جوړ کی پل بل لکی وغیرہ بل دا فائدہ شو دنیوي فائدہ د پاغي کې خلیق ان اخرت به اعتبار یولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر دا تم دلیل عقلی دی ته وسطی زمانی ویل شي وسطی اسمان او د ځمکې مینس کې سوچ وکام دا زمانہ دا نمبر اوس وګمې دا چار وان کلی د شپه او ورځ یولج الليل نباس الله تعالی شپه لرا فی النار فورس کې ویولج النار او نباس ورلرا فی الليل پشپکی یوز یو بل دروازي بل لا یسخر الشمس والقمر او پکاري لګولې دي نمبر اوس وګمې لرا كل يجري لاجل مسمى هر یو د دین مراد د اسوګمینا یجري دازي لاجل مسمى تر نیټه مقرره پورې یدای نیټه مقرر ده چې خپل وخت سره غرسيږي هر ورځ داغي مدار دی ګرځي یدای چې داغي اجل مسمى خپل نیټه پورې قیامت پورې کله چې قیامت قائم شي نو دا به ختميږي با ذالکم دغه صفاتونو والا دا کوم چې تیر شو الله د الله تعالی دی رب نشته ربکم استاس رب دی الله ربکم دبل چانا دا صفاتونه طلب نکیم ګور الله الله دی ربکم رب تاسو دی لفظ د الله کی hebat پروت دی اولوہیت باغی پروت دی دغه صفاتونه چې سو کوي الله د الله دی قهر باغی کی پروت دی دغه رنګ غضب مشته دی قوت مشته دی ویریګتی ویریګوي د هر کله چې ودی لین رسب سی ربکم لفظ رب کی شفقت پروت دی تربیت د الله کوي ګورا تا بند رحم کوي له الملک د الله تعالی لپاره اختیار دی بچای دا د دې مقابل کې راشه ولذین وکسان تدعون من دون تاسو رب له سوا د الله تعالی نه با یملکون من قطمیر اس اختیار نه لري الله پسما کې من قطمیرن په مقدار د بوسه کې د اډو کې د قجوري هغه د پاسه یو لفافه
یو خلطه شان را چاپیر نری کله دا قجور هغه لمدی تازه هغه بکی بیر معلومی نری الله وی دومره اختیار المادی لنه دی ورکله اسم نشی کولای نه تاسو ولی بیا غیب سیمندی وای ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم دا ورم ویلیو رد د شرف دعا کوي دعا بلنا بلنا بل چاته نه کوي ان تدعوهم کچرتا سو आवाज وکي دی تراوي بلې لا يسمعوا دعاءكم دا ناوري تاسو دعا دلناوري او ولو سمعوا بالفرض کستا سو واوري نو مستجابوا لكم قبل والے نشي کولای تاسو زفارا آیات بدلیل وی په دې باندې مړې اوري کې ناوري خدای مشرک اصل ناوري اصل لا مشرک ناوري اس کله هغه اجابت نشي کولای اس اجابت او حاجت نشي پورا کولای بل دا دنیا کې هم تعالی دا نشي در کولای هر چې قیامت دی نو یوم القیامت او فرض قیامت دی با یکفرون بشرککم ناغبا انکار کوي تاسو د شرک نه هغه وای چې ګورا کله تام زما ما ته دعا کړې و ما نه کله بلنه غوښتلې و زه نه ما خبر سادینا ولې دا جمله با دلیل په دې خبره نه په دې خبره باندې چې دعا د غیر الله شرک دی بل چاته आवाज کې سخی بابا ته आवाज کې پیر بابا ته आवाज کې او کشل غزه له او کو 50 غزه هر یو ته आवाज کې نو دا شرک دی الله وی ويوم القيامه يكفرون بشرككم دا شرک دی صفا ولو کدا انسان منظم کوي روجیم نسی او جهاد هم کوي او زکات هم ور کوي چې دا مسله پکې وا پیر بابا ته आवाज کوي سخی صاحب ته आवाज کوي ایس عمل نه قبلي د دیو جنا هم شی عقیده دا اول وخت عقیده دا عقیده برابر ول دا هم شی ډېر رس خلک دې مونږ اوریدلی چې هغه زخمی شي په jihad کې زخمی شي به سخی بابا ته आवाज کوي نه دا عمل برباد دی نه قبلي اس عمل نه قبلي شرط دی شرط عمل قبل دو دفعه شرط دا چې هغه شرک بنای مشرک بنای د بدعتی او د مشرک فرق هم دا په منځ کې یو سړی مشرک دی یو بدعتی دی بدعتی هغه عمل الله نه قبلای چې کوم هغه بدعت عمل کوي نور عمل ول الله قبلای صحیح طریقه باندې یو عمل کوي الله ول قبلای هغه اعمال نه قبلای چې کومه د بدعت په طریقه باندې کوي اما د دې وجینا دا مسلم راضی دې سدا مسلم مرتب کی علماء چړي د عقیده والا بدعتي بسې مونږ کی کنه کی دیو جن علماء راجح قول الله چې بل نه به بسکی ولی خکار کی داغه خکار قبلی مونږ کار خکار کوي اما هر کی مشرک دی داغه یو عمل نه قبلی دیو جن مشرک بسې مونږ نه کی بریله مشرک دی وغیرہ یوزي کی امام دی مونږ کینو مکه بسې ځان لمونږ کار بسې نه کی ځکه اعمال الله نه قبلی نه خیج الله تا دا فرق ما بین د مشرک او د بدعتي کی ولا ينبئك مثل خبير او حسك بهم ولا ينبئك حسك بخبر در نکتا دا مثل خبير پشان د خبر ورکون کی وابنوري بدعتي بسمونس او كانوا بدعتي بس امام خيولا د بدعتي فسمونز هغه کېږي ولې کېږي وجه دا ده بدعتي دې ته ویل شي چې هغه کوم عمل کوي په ناروا طریقه باندې کوي هغه عمل نه قبلي هغه عمل نه قبلي مثلا نو هغه دعا کوي منزل له کو منزل په صحیح طریقه وکړو سبحانك اللهم بك الحمدلله بك ولا سورۃ ویرا فرض مونږ به صحیح وکړو د دین بعد راشه وساغه فرض من نبات په جمع دعا کوي سنت نبات په جمع دعا کوي دي کو سره شرکت مکه ودا دا غنه قبلي دا عمل نه قبلي ورسید دي کې و سره شرکت نه کړه نه قبلي اما کم چې عمل وکړو هغه عمل صحیح وکړو نه کې وکړو هغه قبلي د دې وجه نه ډېر روان د حدیثو هغه کې بعضي بدعت شته بدعت امام بخاری باز راویان شته شاغات تقدیر کی راغی په باب د تقدیر کی راغی مسئله تقدیر مسئله قدریه یاغی کی نو دا چې کوم نه مثلا خوارج بازی خوارج
امام بخاری بعضی راوین دي چې هغه د راوین دي چې خوارج دي. هغه علی رضی الله عنه چې وجله او داغه په مدح کې هغه شعر ویلي دي، هغه روایتونه نقل کړي دي. یعنی د دې خلک دي دا ولی دغه کې دغه بدعت دی، لیکن دغه خاص یو صفت دی. نور اعمال چې هغه سیاغه قبليږي، مشرکان نه هغه دا عقیده مسله ده. او صحیح دغه سیدا چې دا بدعتي چې بل نه ورا یو د سی پاک یو سړی شته او ته یو بدعتي سیمونز کې انداخنه کې یو ځای له وسلته بدعتي مولا ده، ضرورت دی بل څوک نشته نو به مونږ پسې وکا او بدعت کې وسره ځان مشرک وا، بدعت کې وسره ځان نه شریکه. دیو وجه نه فاسق پسې مونږ کې، فاسق پسې فاجر، فاسق پسې مونږ کې. فهغه وخت کې چې کله بل نه نو هغه پسې وجمع کې به وزن لمون کې. مثلا یو سړی د ګیره خړېلې د ګیره بل ځکه امام نشته امدادن به سیمونز کې د سبنه چې ګیره خړېلې د وزن لا ډبا دی کې پن کې شروع وکي. داغه ګناه د چې وکلا دا مثال به درکو، هغه ګناه د شخصي. نور مونږ کوم نه کوم افعال چې کوي ګوره د ګیره خړېلو سره خدا د اسلام نه وته نه کنه نه دی وته ګناګار دی چې ګناګار دی، ګناه خپل دا کوم عمل چې کوي دا عمل صحیح دی. دې خبره سره ځان پوهه کې ډېر ذهن به کلاو شي. اما هر چې مشرک دی نه دا ارز سوځي، شرک سره دا هر عمل چې کوي هغه سوځي. سبحان الله و الله ولنا قبل جهاد هم نه قبل منځونه کوي نه قبل دغه انسان دی. مثلا ګیره خړېلم دا یو مثال کې راوغسه، دا یو مثال کې راوغسه. د دې د خړېل دا یو ګناه د الله به سره حساب کوي. کو غواړي وتبخنه به تو کې وګونو واړي بس عذاب ور کې خلاص. دین علاوه دا غي منځونه کې رخره لسړي منظم قبلي، زکات هم قبلي، حج هم قبلي، ارزي قبلي. دا یو ګناه نشه دا غنه سادي. د دې مثال چې مثلا قتل سونه لوی ګناه ده، د ګيري نه ډیره لوی ګناه ده. یو سړی چې هغه مسلمان قتل کړه ډیر اعظم ګناه ده، شرک نه بعد غټ ګناه ده. لیکن قاتل بس منسکی نو ګرفتار لبس په طریقه اولا کی. د دې مثال لکه اوس والا حجاج ابن یوسف چې و داغه بارک راضي چې یو لک نزيد مخلوق هغه وجره صحابه وجره دي، د امت غټ تابعین وجره دي، دسي علماء وجره دي چې د امت علماء وجره دي دا وجره دي. سره غینا ابن عمر رضی الله عنه باغ سیمونز کو هغه سیمونز کو، انس رضی الله عنه باغ سیمونز کو، منځونه به سکول. دا مسله ده کی ذکر ده دا ګناه ده او عقیده برابر ده، الله سره شرک نه کوي. دا اعمال فرعي اعمال الله وسره حساب کوي. وسوره سي ذهن خلاص ولا ينبئك مثل خبير او هیڅوک به خبر درنه کی دادا مثل خبير لکه څنګه چې خبر درکو تاسو خبر لرونکي. مطلب دا چې دا الله تعالی حواله ور کوي په خپل ځامن دی. ما چې تاسو ته کوم خبر درکو ایسوک بدا معلومات تاسو درنه کی چې مشرک سړي اعمال الله نه قبلې، دعایم نه قبلې او دا ټول ارزه کومه زبا چای ما زواګداري منو زمانه غواړي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الله انسان ته ور خدای د سن ور خدای خېټه نه مانه غواړه. يا أيها الناس يا خلقوا أنتم الفقراء تاسو فقيران سي الى الله الله تعالی محتاج سین والله ورش الله تعالی والغنی دا بفرواده بحاجت ده. دته چې فقیر سره چانه غواړي غنی نه غواړي کنه هغه نه تم کی را به کنه الله ایمان غواړه ز غنی دسی غنیمه چې زما خزانه نه ختمي. الحمید سایل شوه ده اشاره ده ته ګورا تو فقیر می حاجت من ماته نو پک او زو غنیمه بے پروايي من زما عبادت وکا، لیکن سره د فقر نو ساده عجزین زما عبادت نه کې پر خپل فقر کې دونه بدمعشی نو الحمید السائل شوه ما عبادت هم ضرورت نه لرم. دیو نه روایت کې راغلی دی الله تعالی وی ابن آدم کلکم ضالین، هر یو پتا سو کې هغه بیلاریو مگر ما ته هدایت وکړو. تمانه هدایت فضلوا من الهدایت تمانه هدایت غواړي فاهدکم تاسو به هدایت وکم.
تاسو ټول فقیرانه سین مانه وغواړي چې تاسو درکما ټول بربنده سین مانه وغواړي زله جامې درکما مانه وغواړي مانه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. جنوس دا آخر دا سورة پوری دا با دلائل ذکر کئی یرب اور کئی مثال نبو ذکر کئی تسلیب اور کئی نبی علیہ السلام تا إن يشاء كثير دوال اللہ تعالی يذهبكم نختم بکتاس لرا ويأتي بخلق جديد اور آبولی پیدا خلق نور و نوی نور و پیدا کما کسو کوئی چلا کدا ہوٹر گران کار لے دا ټول انسانان وجنا او نور و پیدا کړي بس ډېر وخت لګي الله وینا وما ذلك على الله بعزيز او نه دا کار بل الله تعالی باندې ګران